پښیماني عجیبه شی ده چې سړی الله ته پښیمانه سي. بني اسرائیلو کې یو ځل کاختي راله، حضرت موسی علیه السلام ډېر خلک د باندې راوایستل، استسقا کوي، طلب د باران کوي. چې څومره دعا کوي فما زادت الشمس الا تقشعا، لمر نور شغلې زیاتوي، ګرمي زیاتوي، لمر داسې لکه د اور بڅر کې چې راغورځي، نه ورځ ښکاره کېږي، نه پر اسمان د باران څه اثار ښکاره کېږي، نه د هغې خلکو امید پر ځای کېږي. ډېر خلک دی او ډېره دنیا ده. حضرت موسی علیه السلام اولو العزم پیغمبر دی، د هغې سره دی. چې کله قوم ډېر تنګ سو نو الله تعالی سره حضرت موسی علیه السلام خبره کوي، یا الله دا قوم ټوله ورځ په انتظار په باران کې تېره کړه، لیکن د اسمان پر فضا باندې د باران هېڅ اثار نه راځي. الله تعالی ورته یا موسی ان فیک رجلا یبارزونی بالمعاصی مذ 40 سنه، و تاسو کې یو سړی ناست دی 40 کاله کېږي مسلسل زما دشمني یې په مخ اخیستې ده. چې کله هغې سړی په دې معاشره کې ناست دی، پر دې معاشره باندې باران نشي کېدلی. ورته ان فیک رجلا یبارزونی بالمعاصی مذ 40 سنه، تاسو کې یو داسې ګناهګار هم ناست دی چې 40 کاله زه رزق ورکوم، 40 کاله ما صحت ورکړی دی، او 40 کاله ما پر هغې باندې ستر و پرده اچولې ده، لیکن دی د 40 کاله ظالم زما په دښمني کې ولاړ دی. ګناه څه ده؟ ګناه د الله تعالی دښمني ده. ګناه څه ده؟ ګناه بلا کیف د الله ګریوان ته لاس ور اچول دي. حضرت موسی علیه السلام باره پر یو لوړه غونډۍ وخاتې نارې کړي، یا من عصاک الله 40 سنه، یا من ای هغه څوک چې 40 کاله د الله نافرماني کوي، فخرجني، زموږ د مابینه څه ووځه چې الله تعالی پر موږ باندې رحم وکړي. چې هر سړي خپل ګریوان کې وکتل، هغه ګناهګاره ته ځان ور معلوم شو چې مړ شي. دی څه وایي ان خرجت فزعت، که اوس د دې قومه څه وځم، په دې قوم کې به څومره رسوا سم، په دې قوم کې به څومره شرمنده سم، او که چیرې د قومه څه نه وځم نو بیا خو پر دې ټوله قوم باندې باران ولاړ دی، او دا ټوله قوم به آخر زمان نشاندهي کوي چې دا دغه سړی دی. باره یې پټو پر دې سر باندې راکش کړي، باره یې الله ته په دغه ځای کې لاس پورته کړي. یا ربي عصیتک 40 سنه، یا الله 40 کاله مې ستا ګناه کړې وله، او ته ما ته وخت راکړې، څه دې نه راته ویل. فجئتک تائبا فاقبلني، یا الله اوس د توبهګار شکل اغلی یم، بس قبول مې کړه. چې کله هغې د رب سره صلح په دغه ځای کې وسوله، پر دغه ځای باندې یو دم د وریځو انقلاب رالی، یو دم باران شروع سو او فضا سمه سو. حضرت موسی علیه السلام ته یا الله خو زموږ د دې قوم به څوک نه ووتی، باران دې څنګه وکړي؟ الله تعالی ورته ای موسی چې د کوم چا په خاطر مې باران بند کړی و، د هغې په خاطر مې در باندې وکړي. چې د کوم چا په خاطر باران در څه بند و، نن د هغې په خاطر ما دا باران در باندې وکړي. الله تعالی ورته موسی علیه السلام ته یا الله نوم کښې راوښیه څوک دی، کم سړی دی چې د هغې په خاطر پر موږ باندې باران بند و، او اوس برته د هغې په خاطر باندې باران را باندې اوس. الله تعالی ورته موسی چې کله هغې بنده نافرمانو ما نه رسوا کوئ، نن چې هغې ما ته توبه وکړه، زما دوست دی، زما په اولیاو کې دی، زه به خپل دوست ولي ستاسو په مخ کې څنګه رسوا کړم؟ نو چې کله هغې نافرمانه ولو او زما مقابله او زما مبارزه یې کوله او زما په مقابل کې ولو، لا هم ما پرده باندې پرده اچوله،